دا یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی په منځه کې اډرقې وکړي او داسې محسوسه کړي چې خولې له سره الو خوراک یې او بیا د تیر کړي نو دا خوراک تېرول دې سره لمونځ ماتېږي او که نه الجواب ګوره د قانون یاد ساتئ قصدن عمدن چې چام په منځه کې خوراک وکړو که لږ دی که ډېر دی لمونځ ورسره ماتېږي قصدن عمدن په دې باندې اجماع امام ابن المنذر رحمه الله رانقل کړی دی اجمع اهل العلم په دې باندې د اهل علم اجماع ده چې قصدن عمدن چام په منځه کې خوراک وکړو که لږ دی که ډېر دی لمونځ یې څه شو مات شو صرف په اډرقي سره غوسه نه کېږي خو کوشش به ده کې حتی اوسه چې منځه کې اډرقې دا ونه کړي یو سړی بیمار دی او زور پرې راغی ایو نیم به خوله وازي که اواز به راوباسي ته الله ته ولاړ که چا ته ولاړ داسې دی بېادبه ورته کېږي یو نیم نو زه دا وایم چې د خوا کې سره کوم انسان ولاړ د ده طبیعت خراب شي او دی الله ته ولاړ دی نو الله به د ده باره کې څه وایي خوله به وازه کړي چې ته د غټ سړي مخکې به داسې وکړي یا مالداره یا بل مخوریز نه یې کړي دویم که د دې اډرقي سره څه رالو خولې ته نو بیا واجب دی چې دی په ټیشو یا کپړه کې هغه راوباسي که ده قصدن عمدن تیر کړو چې زه اوس هسې خولې ته راغلي دی او بیا یې تیر کړو لمونځ یې باطل شو او کله ناکله داسې معمولي څه راشي چې دی وایي زه به په ټیشو یا په دغه راوباسم خو هغه تیر شي نو په داسې حال کې څه نشته ورسېدی که نه چې څه خولې ته رالو نو واجب دي چې دی به دا راوباسي په ټیشو یا کپړه کې خو که څه پرې رانلو په پوهه پرې نه شو او هغه تیر شو قصدن عمدن نه بې اختیاره نو بیا په ده باندې څه نشته والله اعلم